ټاکل شوې وه چې د پاکستان د دیني عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د دغه پلاوي ځینې غړي وایي چې له افغان چارواکو سره به د سپین بولدک چمن په دروازه د وروستیو رامنځته شوو نښتو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستاني رسنیو د دغه پلاوي تعداد 4 تنه ښودلی، خو د پلاوي غړي وایي چې د دغه پلاوي په جوړښت کې شاوخوا 20 تنه حضور لري. دا هیئت داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستۍ یوه میاشت کې د بولدک چمن پر دروازه د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني سرحدیانو ترمنځ 2 ځلې نښتې شوې. کابل او اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دغه هیئت د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم د پاکستان د دیني عالمانو یو پلاوی د پاکستاني طالبانو د تحریک او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د روابطو د ښه کېدو لپاره افغانستان ته لیږلی و. سلام وخت بخیر، زه ذبیح الله صلات یم او تاسو له ټولو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د حق او عدالت ګوند مشر معین ګل څمکنی، د سیاسي چارو شنونکی مولوي حمدالله صمیم او پخوانی ډیپلومات عزیز معارج. تاسو ته ښه راغلاست. خونې ته پخیر راغلی. اول راځم څمکنی صاحب، تاسو ته د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان یو پلاوی راتګ د افغانستان ته او هغه قندهار ته او داسې ویل کېږي چې هغلته د یو شمېر مشرانو سره هم تېره ورځ دوشنبې ناوخته هغلته لیدلي دي او د قندهار ولایت هم په یوه خپره شوې اعلامیه کې د خبر تایید کړی دی او دوی ویلي دي چې د چمن سپین بولدک په دروازه کې چې په دې وروستیو کې کومې نښتې شوي د دغې په مخه باندې دغه پلاوی راغلی و او د دوی سره په دې موضوعاتو باندې ورسره خبرې اترې شوي دي. په دې وروستیو کې د دغه نښتو د رامنځته کېدو اساسي لامل تاسو څه بولئ او پاکستانیان یې څه په لټه کې دي؟ مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته او مفتي صاحب ته او معارج صاحب ته ټولو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې د پاکستان هیواد دا لومړی ځل نه دی، د 14 اګست نه را په دې خوا په رسمي او غیر رسمي ډول د دوی ډېر هیئتونه راغلي دي. نو دغه هیئت چې هم راغلی دی د دې نه مخکې د علماو یو هیئت راغلی و چې په هغه باندې هم خلکو ډېر فکرمندي ښکاره کړې وه چې په یعنې هغه جزیات د سفر چندان معلوم نه وو. دا اوس خو ویل شوي دي چې بلې د وروستیو پیښو چې په چمن کې پیښې شوي دي، نظامي نښتې شوي دي، د هغې په پار دوی راغلي دي. دې کې شک نشته چې د طالبانو چې په اسلامي امارت کې تنظیم ترتیب شوي دي د هغوی اکثرا استادان د پاکستان د مدرسو نه دي. نو دوی د پاکستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې هغه اغیز چې دوی هغه د علما د پاکستان په د افغانستان په طالبانو باندې لري د هغو نه کار واخلي. نو دا چې د دوی په منځ کې وخت په ناوخت نښتې کېږي، دلته یو څو مسایل دي. اول دا چې دا د تاریخ نه همداسې راپاتې ده چې کله د موږ مالونه د دې جوګه شي چې موږ یویسو پاکستان ته یا د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته، په دې سرحد کې غواړې نه غواړې یوه هنګامي او مسله رامنځته کېږي چې تر څو زیان یې افغانانو ته واوړي. د دې په څنګ کې کله چې د ډیورن په فرضي کرښه باندې هغه جالۍ چې پیسې امریکایانو ورکړې وي، نو په هغه وخت کې هم د افغانستان حکومت به یوازې د اعتراض په شکل به دا خبره یادوله، نور کوم برخوردونه نه کول داسې په قاطع ډول سره. دا چې اسلامي امارت راغلی دی، هغوی د دې د خط په دې خوا کې اسلامي امارت هم غواړي چې خپل استحکامات وکړي. په تیر جمهوریت کې هم کله چې د بارډر منیجمنټ په نومه یو سند لاسلیک شوی و، په هغه کې هم داسې ویل شوي و چې د ډیورن په فرضي کرښې پاکستان لوري ته به په 100 مترو کې استحکامات کیږي او د افغانستان لوري ته به هم په 100 مترو کې استحکامات کیږي. نو په هغه وخت کې پاکستان ټول استحکامات چې وکړل، بارزې نقطې چې وي لوړې نو څوک دا ټولې دوی ونیوې. دې ته چا ونه کتل یا چا ورسره په دې باندې بحث ونه کړ چې ولې دا بارزې نقطې تاسې نسئ، هغه اصلي ډیورن لاین چیرته دی. خو اوس چې طالبان دا اقدام کوي، په دې سره د قاچاقبرانو یا د هر نوع چې فکر سړی ورته کوي مخه یې نیسي. نو په دا صورت کې د پاکستان له لوري ورسره په عکس العمل شکل سره د برخورد کیږي او د دې په څنګ کې دا یو لامل و. نوره په د پاکستان هیواد بالخصوصا د کراچۍ په ښار کې
ډیری افغانان نسی دوی په دې خبر دي چې افغانان په څه حالت کې دي. دوی دلته اقتصادي و تعلیمي و هر نوع ستونزې لري. خلک په بد حالت کې دي. دوی ورځي د دوی ملک ته هغوی نسی په بندیخانو کې اچوي. که اسناد لري که نه لري، که یې لري او که یې نه لري. حتی داسې بعضې برخورد کوي چې که چا اسناد ونه لرل 3 کاله به په دوی باندې بدون د محاکمې نه، یعنې محاکمه څه چې دوی بندیانوي به نو دلته د پیسو راکړه ورکړه ډېره زیاته ده. حتی افغانان چې د سرحد نه اوړي هغوی ته داسې مافیایي ډلې جوړې شوي دي چې د افغانستان دننه ورسره د یو تعداد کمیشنکارانو په ذریعې بحث کېږي چې تاسې به موږ رسوو. هغه چې کله رسیږي یعنې پټک په پټک خرڅېږي چې تر څو کراچۍ ته ورسیږي. او هغه هلته د موږ افغانان په جیلونو کې مړه شول. کابر مړی نه ورکوه چې دوی خپل وطن ته یې راوړي. دا هغه ډېرې ستونزې دي چې دغه راټوکېدلې دي، خو په دې کې ممکن سیاسي اړخ د نسبت او د فزیکي اړخ نه ډېر وي. ډېره زیاته مننه کوم. انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. صمیم صاحب، تاسو څه فکر کوئ اساسي ستونزه او مشکل څه کې ده چې په اوس کې یو ځل بیا له پاکستان څخه د دیني عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی راغلی دی او په قندهار کې هغلته د اسلامي امارت له ځینو مشرانو سره لیدلي دي. دوی خو وایي چې د چمن سپین بولدک په دروازه باندې دغه وروستیو رامنځته شویو نښتو په اړه باندې به دوی خبرې اترې کوي. هغه څه ته چې اشاره وشوله او څمکني صاحب ورته اشاره وکړه، هغه ستونزې مشکلات چې همیشه پاکستان کوشش د دې کړی دی چې افغانان او په افغانستان کې چې هر حکومت وي دوی ته خو ګوته ونیسي او دغه ډول مشکلات رامنځته کړي. اساسي ستونزه همدغه ده او که نه ځینې نور موارد دي چې غواړي په هغې باندې بحث وکړي او یوازې د رسنیو په مخ کې دغې موضوع ته اشاره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سعادت صاحب، تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته، لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داسې د پاکستان یو پلاوی تقریبا 16 کسیزه پلاوی او تاسې 20 کسیزه یاد کو یا دوی 4 ورکړي دي. دا یو پلاوی چې د علماو او د قومي مخورو په نامه باندې افغانستان ته راغلی ده، نو د هغه اصل ایجنډا خو هغه بیان سوی ده چې دغه مشکل ده او واقعي هم په دغه وروستیو کې دغه بولدک کې چې څه د 2 وارې یو پیښې وسوې، دا دواړه غاړو ته ولسونو ته زیان واوړښتی. ولې له دې سره که باډر بندیږي هم هغه نقصان یې ولسو ته راګرځي او که مرجوک بله پیښیږي د هغه نقصان هم اکثره ولسو ته راګرځي. نو دغه پیښې دواړه دردونکې پیښې وې، بې خونده پیښې وې او له ده سره کله کله د دواړو ملکو په مابینځ کې د بې اعتمادۍ فضا هم رامابینځته کیږي او کله داسې وي چې هغه بود و فاصله چې لږ وي هغه هم پسې زیاتیږي. نو زما په فکر باندې دغه پلاوي راتګ به هغه په ده باره کې وي چې د امارت او د پاکستان د حکومت تر مابین چې دغه بود و فاصله پیښه سوې ده او دغه 2 وارې ډېر نږدې دغه په باډر باندې جنګ سره وسو، تاوتریخوالی پیښ سو. نو د دغه اوږدول یا پسې زیاتېدل کیدای چې دا به دوی محسوسه کړې وي د دې دپاره چې دغه فاصله سره راکمه کړي. خو داسې علمای کرام د پاکستان هغه دلته له دغو علماو سره هغه د علم یو رشته لري، نو دغه راتګ یا دا خبرې دا به مثبتې په دغه باندې تمامې سي. خو پاکستان هغه همیشه له دغه مذهبي طبقې هغه دغه یو کار اخلي تر شا د واقعیت هم په خبره باندې ولاړ نه وي. که چیرې دغه پلاوی راتګ لکه مقصد چې دا ده چې دا فاصله سره ختم کړي او د 2 ملکو ګاونډي ملکو تر مابینځ دا ضروري ده چې اړیکې ښې وي، ولې زموږ هم ضرورت دی، د دوی هم ضرورت دی، د دې ولسونو سره ضرورت دی د تګ و راتګ د تجارت. نو اړیکې چې ښې دا د دواړو په ګټه باندې ده چې اړیکې خرابې سي دواړو ملکو ته تاوان رسوي. مولوي صاحب یو موضوع ته اشاره وشوله که نه چې همیشه پاکستانیانو کوشش د دې کړی دی چې د موږ او تاسو افغانان که هغلته د چمن دروازه کې هم تاسو لیدلی دی د افغانانو سره دوی څه ډول یو رفتار او وضعیت کوي. د دروازې نه یې پرېږدي که اسناد هم ونه لري، بیا په کراچۍ ښار کې ټینګوي، په جیلونو کې اچوي، حتی ناوې و زوم
هم دوی څومره وخت هغوی دوی زنداني کړل. سپین ږیري خلک چې هغوی سن ډېر لوړ دی هغوی هم په زندانونو کې هغلته حتی ویل کېږي 2 کسانو ژوند هم د لاسه ورکړی دی. د دغې ستونزې حل خپله په پاکستان کې و. دوی ولې همدغه علما په پاکستان حکومت باندې فشار نه راوړي؟ خو ما دا خبره کوله چې اوس واقعیت هم که دوی غواړي چې له امارت سره اړیکې پیاوړې کړي او نږدې کړي او افغانستان د یو دوست هیواد د ګاونډي په هیواد په سترګه باندې ورته وګوري، بیا خو دا فاصله سر راکمیدی سي. لیکن داسې په ټول د تاریخ کې د پاکستان سیاست د افغانستان په هکله باندې منفي و او هر وخت چې په افغانستان کې اور بل سوی ده نو زموږ ټولو ګاونډي و او پاکستان په دغه اور کې لاس لرلی ده او دا اور یې تازه کړی ده. افغانانو ته چې کم درد ورپېښ سوی ده د دغه درد کې دوی هم حصه اخیستې ده. نو له دغه وجې افغانان هغه په هر پلاوي باندې چې له پاکستانه راځي په هغه باندې شکمن وي. هر پلاوی چې راځي په هغه خوشبینه نه وي چې دا به یو ښه پیلې ولري. خو بیا هم زما غوښتنه دا ده چې زه هم پاکستان نور خپل سیاست ته به بدلون ورکړي. د افغانستان په اړه باندې یو خو د بشریت په لحاظ سره د افغانان ډیر وخت په دې اور کې وکړېدلو. د دنیا بمونه دلته په افغانستان کې استعمال سو. دا د افغانانو وینې داسې بې قدره وبهېدلې لکه د حیوانانو وینې. چا یې پوښتنه هم نه کوله، په یو په بل نامه باندې بدنامه هم کړو. اوس چې دغه افغانان د آرام ساه یې څه اخیستې ده نو په کار دا ده چې ټوله نړۍ خصوصا پاکستان هغه په دې افغانانو باندې نور رحم وکړي او له ده سره که په افغانستان کې امن وي نو ګټه یې پاکستان و ګاونډي هیوادو ته هم رسیږي، دا به هم د دوی ګټه وي. او نور داسې افغانستان نا امنه کیږي یا په افغانستان کې دغه مسلې پیښیږي نو دا بل چاته هم ګټه نه کوي، د ټولو په تاوان. ډېره زیاته مننه کوم صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ. معالج صاحب لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ د دوشنبې په ورځ ناوخته د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان هیواد د چمن د سیمې له یو شمېر علماو کرامو، قومي سپین ږیرو او ځینو سوداګرو سره یوه غونډه درلودله او ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د فرضي کرښې په دواړو خواو کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه باندې دوی خبرې اترې او بحث سره ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دغلته په دغه دروازه کې نښتې رامنځته شوې دي. پاکستاني ځواکونو ډېر بد برخورد کړی دی له افغانانو سره او په اوس کې دوی وایي چې د دغه ستونزو د حل لپاره دغه پلاوی راغلی دی او په قندهار کې د اسلامي امارت د مشرانو سره کتلي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ واقعیت څه دی؟ دغه پلاوی د څه په لټه کې دی او تر کومه ځایه پورې هغه څه چې په ظاهر کې ویل شوي دي د همغې موخې او هدف دپاره افغانستان ته راغلی؟ مننه. زه تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمنو مېلمنو لیدونکو اورېدونکو سلام احترامات وړاندې کوم. مخکې چې دغه د علماو راتګ دې ته راسي یو دوه شته زه اشاره کوم چې یو دغه ستراتیژي ژوره پالیسي د پاکستان او بیا به دې ته راسي د واقعي د واک چا سره د پاکستان کې بیا به دا ولې د علما راوړاندې کوي او یا د موږ سیاست او پالیسي د پاکستان په اړه څه ده. پاکستان له جوړېدو نه دا یو ژوره او بکنه غواړم د دقیقه خبره ده چې وروسته د نړیوالې جګړې نه د روس تر راتګ ګرم اوبه د هند ته انګریزانو ته جوړ کړل. لنډه به خبره په 1940 کال کې 1940 کال کې بخښنه غواړم جنرال سان فرانک د دې خپله د MI6 نماینده تر 50 کاله پورې د ISI په ځای کې ناست کار یې کاوه چې دا واضح خبره ده. بالغه بیا نور جنرال ایوب یا خان او د ISI د پوځ مشران راتلل په نوبت تر راحیل شریف او تر دا اوسه مخکې له هغه نه بنیاد هغه کېښوده بیا تورونه مو سره وکړه. دا یې د خپلو ګټو دپاره په دې سیمه کې چې خوندي اوسئ. بیا راغله په بالا بنګلادیش یوم کال کې چې داسې بیا دویم کال بیا پروتوکول مو سره وکړه چې شورا امنیت ملګرو ملتونو یا ته ملامت نشي چې حافظ د منافع د انګلستان هم ده دغه لپاره یو حقوقي بڼه یې ورکړله. پاکستان ژوره پالیسي د افغانستان په هکله باندې یو بې ثبات افغانستان غیر مقتدر افغانستان غواړي ځکه دوی ګټه په دې کې. اما په ظاهر کې دوی د وزیر خارجه ویلې چې با امن افغانستان او با ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې امنیت ډاډمن شي. بس دغه خبره د ماکیالیزم د مکتب ده چې کله سیاست کې خبره چا په نغوا سټیج وکړله او عامه داسې وګورو چې برعکس یې بیا نه دا معلومیږي چې دې خبرې برعکس دا کار کوي. یعنې کله چې یو چا پالیسي او ګټه او فایده یې په کار کې ته ووینې
هغه چې خبره وکړه فورا په سیاست تدابیر نیول کیږي. په هغه وخت کې مې تلویزیون باندې کلیپ واخیسته په همدې هکله د ثبات افغانستان باندې اوس خبره برعکس وله. دوی ځکه په دې چې دوی په امن او باثبات افغانستان کې دوی لاسونه نشي کولی، نه چاتراش مفت وړی سي، نه اوبه وړی سي، نه قانون، نه خپل تالیڅټې کېنوی سي په حکومتو کې، او نه د سیاست مثلا دوی په ډېره هڅه په دې کې د افغانستان بهرنی سیاست په خپل لاس کې ولري او کراکرا تر چاریکارو بیا تر عامو پورې وړاندې راسي. دا د دوی عمیقه ستراتیژي ده. که هر حکومتونه ولو په پاکستان کې هم جوړ شوي لکه پخواني د مجاهدینو ډلې دا چې جوړولې دا ډلې، دوی فکر کوو دا د موږ نفر دي، کله به چې راغله هغوی به چې استقلالیت یا مثلا دوی سره به یې داسې یو چلند وکړه، بیا به د دوی په ورکولو کې، دوی په بدنامۍ کې، د دوی سره په جګړه کورنۍ جګړو کې به دوی بیا نه لاس ملاتړ یې کوو، مثلا دا کار یې پرې لاس کوو، دا له منځه ویسي. دا د دوی معمولا عمیقه ستراتیژي و دا ده. واک په ټول پاکستان کې د پوز او د آیسای سره د اول په قدمه کې په پوز سره ده. ټوله پالیسي ټول مساجو کله چې انګریزانو پاکستان جوړ کړ همداسې څلور پایې حکومت یې جوړ کړ چې یو بل ته تهدید وي او څلور واړه استقلالیت لري، که ملکي اداره ده، که قضایي ده، که پارلمان ده او که پوځي ده. یو بل باندې غرض نشي کوي. بیا څه کورنۍ راوستلې په بلوچانو کې سردارجي ورته وایي، په پښتنو کې نواب صاحب ورته وایي، په سندیانو کې ولټي خاندان او پنجاب کې 22 خاندان، همدا کورنۍ د واک لکه دا شر کړی چې په افغانستان کې هم د یوه کورنۍ به یو څو نفره کته پورته کېدله. سنتي حالت د افغانستان فرق کني پروګرام د غرب همدا چې افغانستان کې هم دغسې حکومت جوړ کړي، د فدرالي غږونه هم ډېره راپورته کوي. خو په هر صورت دا واک هلته ده. هغه پارتیانې، هغه سیاسي ګوندونه، علما او شورا او حتی مدرسې، دا ټوله کې آیسای مستقیم لاس دی. بدون آیسای هیڅ څوک هیڅ نشي کولی. ځان وخوري فورا رانیسي، ګرفتارۍ بندي کوي، فلمونه استادونه پرې اخلي چې هم غږ ونشي کولی. دا پخواني جهادي رهبران تو ورته په پنجاب پاکستان څه ووایه هیڅ نشي کولی، چې ورم سوای خانه دومه ماست پاکستان رو که برای ما کمک هسته، پاکستان رو که ترکه دا شان نفهمه ځکه دوی باندې اسناد لري، غږ نشي کولی. چې لږ غږ وکړي بیا اشاره ورته وکړي چې هلکه صبر کوه، احتیاط کوه، دا بیا بېرته غلی شي ورته. دغه سیاست متاسفانه ته موږ ته په پاکستان دلته په دلته جوړ کړی. داسې اوس دغه راځي دغه د سرحد خبرې کوي و د ډیورند د کرښې نوم په سرحد باندې اخلي. وازخان طارم هغه د نفت چې د امریکا پیسې ورکړي، دلته چې دا ټکه ټوکه کېږي دا خپله پاکستان کوي. بیا اعلان کوي ګوره وایي چې مثلا افغانستان یې کوي. دې خوا ته چې اوس د امنیت شورا غونډه کېږي د افغانستان پارلمان، دې خوا ته یو نما راپور وړي، د یو نما ته راغلی که افغانستان کلي ته تللی نه شي، ته سروبي تللی نه شي، دا بیا له بدخشان او له فاریاب او له نیمروز راپور اخلي. یا راپور یې جوړ کړل، د پاکستان بیا سفارت وتاړه، بیا امنیتي اعلان کړه، انفجارات یې وکړل، او درالې کې خوا ته ایران دلته راځي، سفارت جوړوي، سفیر رالیږي. دا یې دې لپاره چې وکړي دنیا دلته ناامني ده، چې امنیت شورا پرېکړه وکړي. دا یې څه کوي په سرحد کې دغه جنګ جوړوي چې یو دغه نړیوال غږ پورته شي، دغه سرحد په رسمیاتو خلک وپېژني چې دا خو د ما سرحد ده. او هر وخت چې ناامني کوي دغه ویشتلو ټکول کوي، خلک لږه سیمې ته لرې کوي، یو څه دی وړاندې راځي، یو څه بیا ته نوې تانې جوړوي. او کراکرا غواړي د امنیت په نوم باندې رانوځي، پوځیان رانوځي، د اجازه واخلي امنیت شورا نه له غربه چې دلته خو بې امني ده او ماته خطر ده. کله د جیش محمدي غږ راپورته کړي چې دلته ولا مسعود اظهر دلته ده، کله بیا وایي ټي ټي پي د تحریک طالبان پاکستاني دلته دي مشران، کله وایي نوزت بلوچ دلته ده، کله دا په دغه پلمو په دې باندې متاسفانه دوه شی باید موږ اوس اقرار وکړو. یو طالبانو چې اوس حاکم دي، یعنې د افغانستان اداره په ټوله کې له پخوا خصوصا اوس یو بهرنۍ پالیسي خو نه لري داسې واضح مدرنه چې تشریح کړي. بیا بلاخص پاکستان پارلمان دی چې موږ رښتیا تر اټکه پورې خپله خاوره غواړو که نه غواړو، موږ رښتیا افغانستان ټول آزاد کړی که نه محدود کړی، که وایو چې افغانستان هم آزاد کړه، خو معنا دا ده چې موږ ډیورند وبخښه، او که وایي چې نیمه هم آزاد خو بیا صحیح ده، نیمه خاوره له موږ اوس هم اشغال د پنجابیان نیولې. نور اقتصادي چارو کې نورو کې داسې یو پالیسي او دغه استراتیژي نه لرو چې بیا ورسره کېنو په نړیواله کچه په دې کې تضمین او ډاډ ترلاسه کړو. متاسفانه موږ چې یو پروتوکول هر شی لاسلیک کوو چې ولایت سوداګري ته لارۍ به دې خوا ته ځي، د موږ توکي به دې خوا راځي، بیا موږ بیا بندوي
ځکه دا د قانون بندولو خصوصي منځ کې موږ کوو نه عمومي کې چې لاړ شو نړۍ هم دا ځای پیسې پکې راولو تضمین واخلو بیا د دوی لارې روانې تر مرکزي اسیا پورې تر مننه کوم مالک صاحب بیرته راګرځم تاسو ته همدغه دا چې څه باید ترسره شي بیرته تاسو ته راګرځم څمکنی صاحب د مالک صاحب خبرې مو واورېدې دوی اشاره لري چې د پاکستان موخه او هدف دغه دی چې دوی غواړي یو ډول نه یو ډول په دغه فرضي کرښه باندې جنجال جوړ کړي او په نړیواله سطحه باندې ډېره غټه استفاده وکړي او کوشش یې دې وکړي چې همدغه فرضي کرښه د سرحد په نامه باندې دوی دلته یا پې ومني او یا هم د دغه د منلو لپاره کار ترسره کړي څومره شته سرپرست حکومت دغه ډول موضوعاتو ته او دغه ډول استخباراتي لوبو ته متوجه دی او د مارج صاحب خبرو کې چې یوه ډېره نوې خبره هغه دا وه چې آیا حکومتونه دي موږ افغانستان آزاد بولي او که نه بولي که نه دا ډېره مهمه ده بله او کیدای شي چې بل څوک هم دا پوښتنه وکړي اوس خبره دا ده چې د اسلامي امارت چې اوس په نطفه کې دی داسې فکر به وشو ځکه چې ډېر ځوان دی نو د دوی دپاره به اوس ډېره سخته وي چې په داسې حالاتو کې چې دلته هغه د دوحید چې کوم تړون لاسلیک شوی دی د هغو په مواداتو کې یعنې په ډېر جدیت سره ملګري ملتونه موسسه او داسې د امریکا او نوره حتی ټوله نړۍ په دې کې متحد المال موافقه دی چې افغاني ډیالوګ باید پیل شي چې په طرز کې یوه نوې اډانه رامنځته شي او هلته د حقوق چې دوی پکې ذکر کړي دي د ښځو د نرو حقوق دي او خاوره د بل چا په مقابل کې نه کارول دي نو د هغې دپاره یوه زمینه مسیح او نن ماښام ممکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناست هم ترسره شي او افغانستان په اړه باندې دوی بحث کوي یقینا همدغه بحثونه پکې راځي هغه د ګوتریش داسې یوه خبره د نن وکړه چې د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو نه هیله څرګنده کړې ده چې دوی د داسې یوه فضا رامنځته کړي چې پاکستان یې نوم یاد کړی دی او نورو هیوادونو ته یې ورڅخه ګواښ نه وي دا په خپله یوه داسې شوې ده لکه یوه موضوع چې مخکې تر مخکې په دې بحث شوی وي او یا یوه برنامه ولري ځکه ملګرو ملتونه خو د غټو قدرتونو توتي دی په اصطلاح د هغو خبرې کوي نو دلته حتما یو څه شته اوس مهمه دا دی چې د بارډر منیجمنت چې کوم سند لاسلیک شوی دی هغه پاکستان هیواد کولی شي چې او د دې وړتیا هم لري او د دې ځواک هم لري ځکه هغه ډېر منظم حکومت لري او ډېره ښه منظمه ستراتیژي لري نو کولی شي چې دغه من حیث د سند په راتلونکي کې په صورت دعوا کې راولي چې یعنې که دا سند در سره امضا کړی دی په کې څه لیکلي دي علاوه د دې نه ما په وار ویلي دي چې کله برخوردونه کیږي په سرحدونو نه یا ټاکرې کیږي یا هر څه پیښه چې کیږي په نړۍ کې د هیوادونو استخبارات هم دا پیښې ځان سره رجستر کوي راخلي او د ملګرو ملتونو بالخصوصا په ژنیف کې چې کوم حقوقي بخش دی په هغوی کې دوی دا خبرې درجوي چې یعنې ولې مې جګړه وه په دومره تاریخ په دومره ساعت او دومره تلافات وي بلې خواته دا ټول لیکي دغه ټول چې سره یو ځای کې د هغه نقصې دي چې بیا په راتلونکي کې دوی کولی شي چې که سرحد مو نه وی نو ولې دا پیښې رامنځته هلته د دوی لاس ډېر بار دی تاسو به د پاکستان د لومړي وزیر خبرې ملګرو ملتونو په شورا کې اورېدلې وي هغوی ټوله د ملامتۍ بار په افغانستان باندې او په شته سرپرست حکومت واچوه او دوی ویلي چې شته سرپرست حکومت اوس کوشش دې کوي چې ورځ تر بلې دلته یو شمېر هغه ډلې ټپلې چې پاکستان او د نړۍ او امریکا امنیت ګواښي هغه ورځ تر بلې دلته چاغې شي دې نه څه ښکارندویي کوي یعنې که چېرته ملګري ملتونه هم د پاکستان خبرې ته وګوري خو اسناد په موږ باندې جوړ دي داسې دی چې د پاکستان هیواد په د هغې وخت نه چې را جوړ شوی دی په د سیمه کې یعنې دوی دایم الوقت د بهرانیانو سره په اړیکو کې یوه ښه وړتیا لري اړیکې ورسره پالي د هغو د برنامو په برابر باندې پاکستان کار کوي ځکه پاکستان دومره زیات پوتنسیال د دې نه لري چې دوی د په غټو مسایلو کې د نړۍ خپل کار وکړي ګرچې ډېر قوي استخبارات لري پاکستان او پوځ هم قوي دی اتومي اسلحه لري دغه هغه واقعیتونه دي چې موږ باید خپل افغانان په دې باندې پوه کړو چې د موږ دوی ترمنځ نا انډولي ده ډېره دوی موږ په بیخي په صفر کې او دوی په سلو کې دي اوس مسله دا دی چې پاکستان ډېره ښه لوبه کوي د دې تر شا چې وروسته که څه په اوکراین کې چې د جنګ حالت یو څه نه څه بدلیږي
روسي قواوې د خرسون نه حتی په داوطلبانه ډول یې په شاتګ کوي. دا په دې معنا چې هلته د غربیان وتوانېدل چې د روسانو مخه ډب کړي. دا چې روسان بیا وروسته څه برنامه لري په ژمي کې هغه به بیا وګورو. خو د اوس دپاره غربیان راغلل چې د دې لارې په منځنۍ اسیا باندې په ایران او په روسیه او په چین باندې هم فشار وارد کړي او هم امریکا او د هغو متحدین نه غواړي چې د روسیې او د چین او د ایران د زیات نفوذ وي په افغانستان کې په راتلونکي کې. نو دغه دواړه هم سیاسي هم اقتصادي هم ته نظامي دا ټول چې سره یو ځای ته کوي یوه برنامه لري. د دغې برنامې په طرز کې نو پاکستانیان هم ډېر په ماهرانه ډول سره ځونونه ورسره عیاروي. هغو ته ګوري چې د هغو څه نیت دی او څه په تندي کې دي. په هماغه رقم سره پاکستان هم پالیسي جوړوي. ډېره زیاته مننه کمکور مودان. څمکنی صاحب د لیدونکو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مولوي صاحب لکه څنګه چې څمکني صاحب اشاره درلوده همدا ډول معارج صاحب اشاره درلودله چې په اوس کې د پاکستان موخې او اهداف چې دوی د دغه ډول وړو موضوعاتو نه دوی غواړي د په خپله ګټه باندې ډېر غټ امتیاز ترلاسه کړي. څه ډول ممکنه ده چې موږ او تاسو هم وکولی شو اقلا که ډېره ګټه ونه کړو متوجه خو واوسیږو چې ډېر څه د لاسه ورنه کړو؟ سعادت صاحب بدبختانه په افغانستان کې چې کوم حکومتونه تیر سوي دي په ټول د تاریخ کې نو هغه حکومتونه په مجموع کې اکثره خپلواک نه وو او هر وخت د بهرنیانو په ګټه باندې وو. او دلته په افغانستان کې د زموږ څه ګاونډي هیوادونه چې وو دغو هم دلته مستقل لاس لرلی. امارت اسلامي له هغو حکومتو یو توپیر لري. امارت اسلامي هغه یو مستقل خپلواک آزاد د بل تر فشار لاندې نه ده. هغه داسې حکومت ته اوس هم نړۍ او زموږ ګاونډي هیوادونه خاص کر پاکستان هغه غواړي چې موږ دلته د یو فشار له لارې یو کار په امارت باندې وکړو. که ستاسې فکر وي دلته د پاکستان کله خبره دا وي چې زموږ او د افغانستان ګاونډي او دوست هیوادونه یو سره لیکن کله کله بیا له ځینو کړیو داسې کارونه کیږي له پاکستاني لوري چې هغه د ګاونډیتوب ضد وي یا کله کله داسې کارونه وي چې هغه بالکل د بشریت ضد کارونه وي. لکه دغه د څه توپو د توغندیو مسله چې په ځینو ځایونو باندې یا دا دلته په د خوست کې چې بمبارو په د خلکو باندې وسو پکتیا ډنډ پټان کې هلته کومه نښته چې او دلته یا دغه په پاکستان کې چې هلته د افغانان په پړو باندې سره تړلي وي لکه پسونه په داسې شکل باندې یا دا اوس د کراچۍ په محبسو جیلو کې چې هلته کم خلک پراته دي او یا دلته لکه په د بولدک باندې په سرحد باندې چې کله کله داسې کارونه کیږي. دا ټول هغه کارونه دي چې هغه د ګاونډیتوب ضد کارونه دي او د دې تر لاس شاته تر پردې شاته زما په اندازه باندې زما په فکر باندې دوی د فشار دپاره دا ځینه کارونه کوي. د بل چا په اشاره؟ د هر چا په اشاره سي خو مطلب په پاکستان په امارت اسلامي باندې د فشار یو اله د زما په خیال باندې راځو دې ته چې دغه فشارونه به دلته په امارت باندې کوم اثر وکړي که بې نه وکړي. امارت به د یو چا په فرمایش باندې په افغانستان کې کار وکړي که بې نه وکړي. نو زه وایم چې امارت اسلامي چې کومه برنامه لري یا کومه خبره لري هغه دا ده چې امارت اسلامي په د 20 کاله کې چې امریکې څو نظورو فشار باندې راوستی هغه ته نسو تسلیم او حال دا اوس چې د ډېر ضعف په حالات کې و له ډېره قوي دښمن سره مقابله وه او اوس چې امارت اسلامي کوم واک ته رسېدلی ده یا یې د خپلې ازادۍ دپاره څونې بېسارې وینې قرباني کړي دي او یا هلته هغه دعوه کیږي چې موږ به دلته په دې ملک اسلامي نظام قایموو
نو د دغه دپاره چې د ټولو بهرنیانو لاس له افغانستانه ونه خیږي، د ټولو بهرنیانو فرمایشات له افغانستانه قطع نسي، داسې افغانستان موږ نسو لرلی. نو د دې دپاره د امارت پالیسي چې ده د بهرني هیوادو په وړاندې باندې هغه ډیره جدي پالیسي ده. له دغه وجې اوس دغه بهرنیان دا خیال کوي چې موږ به یو زور باندې راولو، د دې دپاره به تسلیم اما مارج ویلي چې بهرنۍ پالیسي شتون نه لري د پاکستان سره. مثلا موږ وایو چې افغانستان آزاد دی، د تر اټکه پورې دعوه لرو که نه لرو، او که نه همدغه د فرضي کرښه چې کومه تیره شوې ده او اوس کې هغلته سیمې خاردار هم تیر شوی دی تر دغه ځایه پورې، که نه دوی وایي چې دغه باید ټول تعریف شي. دغه د بهرنۍ پالیسي په باره کې خو د مارج صاحب خپل نظر و، نظر ته موږ احترام لرو او راځو دلته دغه د اټک نارې خو دا 45 کاله ول کېږي، په دې باندې چا اقدام کړی ده؟ هلته په پاکستان کې د پښتونخوا په نامه باندې یا د ان پی په نامه باندې خلک په دې باندې باقاعده سیاست چلوي، له خلکو رایې اخلي. او دلته دغه اوس د پښتنو ډله د منظور پښتون په قیادت کې څه راپورته سوې ده، دا باقاعده دا نارې وهي. یا دلته په د افغانستان کې چې څونه انسانان تیر سوي دي سیاسي ډلې، ټولو دا ناره وه، خو په عمل کې یو کار نه ده سوی. زه وایم چې راسئ دلته موږ و تاسې خپلواکي ترلاسه کوو، د دې دپاره قرباني ته ضرورت شته. دا تر اټکه پورې چې له موږ خاوره قبضه سوې ده، د دې ناره موږ کوو. دا 20 کاله چې دلته د دنیا دلته ښکېله وه، د افغانستان زموږ خپله دغه خاورې چې دا کېناست دا یې قبضه کړې وه، هلته دا غږ ولې چا نه کاوه چې دا اشغال ده او دا خاوره قبضه سوې ده. نو امارت اسلامي چې هغه د دغه زبر ځواک په خلاف باندې اقدام وکړو، خپله خاوره یې ځینې ازاده کړه، نو امید شته چې زموږ دغه د ډیورند د کرښې مسله یا تر اټکه پورې مسله دا به هم ورسره حل. اما یوه موضوع مولوي صاحب چې دلته پاکستان دلته ډېر ځیرکانه سیاست کوي. ډیری سیاسون په دې نظر دي چې هغوی همیشه په عسلو کې یا په شاتو کې زهر ورکوي، او دا اوس مثلا رالیږي دیني عالمان، او مارج صاحب ویلي چې همدغه دیني علما چې دي هغلته ډیری د دیني مدرسو کې استادان او دلته د شته سرپرست حکومت مشران هم هغوی ته ډېر احترام لري، د دوی په وسیله باندې ISI خپل مسیج رسوي او خپلې موخې و اهداف پالي. زما په فکر باندې دا سیاست داسې خوندور سیاست له ده وجې نه ده چې په دې دوه مخې سیاست باندې ټوله دنیا خبره ده. له هر چا چې پوښتنه وکړي له کوچني تر لوی هغه ټول پرې خبر ده. نو د دغه سیاست یوه بدنامي دغه هم بس ده. دا یو مثبت سیاست نه ده. د دې دپاره زه هم چې ته خپله ګټه لټوې د ګاونډي په وینو باندې، ته چې خپله کامیابي غواړې د ګاونډي په ناکامي کې، ته چې خپل امن غواړې د ګاونډي په ناامني کې، نو دا کوم سیاست ده؟ او دا هم واقعي خبره ده چې ما مخکې هم خبره وکړه چې علما هغه له امارت اسلامي سره ډیره نږدې رشته لري او د علم په رشته باندې په خبره سره پیږي، په ژبه سره پیږي، قناعت سره ورکولی سي. خو دوی له دغې طبقې هم کار اخیستي او خپل لکه تاسې مخکې وویل خپل کار ځینې واخلي. له دغه وجې زموږ افغانان هغه اوس په پاکستان باندې دونې بې اعتماده سوي دي چې دغه د علماو مقدسه ډله چې له هغې خوا راځي په دغو باندې هم د شک په نظر ورته ګوري چې کیدای سي موږ به خیر نه ځینې نو په کار دا ده چې د پاکستان دغه کړۍ چې دا کم سیاست یې دا دونې وخت چلولی ده، دې سیاست ته بدلون ورکړي، صادقانه دوستي، صادقانه رویه هغه له افغانانو سره وکړي، که هلته مهاجر دي او که دلې په داخل کې دي. کور مدان سلامت اوسئ. مارج صاحب د میلمنو خبرې مو واورېدې او دې ترڅنګ همیشه کله چې دا ډول یو مشکل رامنځته کېږي هغلته دیني عالمان دوی راستوي. مخکې هم کوم پلاوی چې راغلی و له دغې پلاوي مخکې دیني عالمان و، دلته په کابل کې د شته سرپرست حکومت له مشرانو سره هم وکتل. اما کله چې بیرته ولاړل امریکا یو تور پورې کړو چې د کابل په شجدرک کې دوی د القاعده شبکې مشر په نښه کړی دی. ډېرو خلکو دغه موضوع بهرنیو رسنیو هم دغه موضوع راپورته کوله او دوی تر ډېره بریده پورې دغه موضوع دواړه موضوعات سره ګډول چې دا سره ربط لري. هغه کوم پیام چې دوی راوړي او د هغې تر شا چې څه اوسېږي دغې ته څه ډول ممکنه ده چې سړی متوجه اوسي؟ یو خو یو متل ده په افغانستان کې چې ټول زوړ ووړ ټول په دې پوهېږي د شپون قصه ده. کومه که شپون دروغ ویلې چې رامه ولې وویل خلکو منډه کړي وبه نه وه، یو ور دوه ور اخر سرې چا لې ورغله چا نه منله.
یعنی پاکستان په د خپل 80 کاله عمر کې هغه غلط سیاستونه او ظلمونه فجایع چې په افغانستان کې کړي دي هیڅ د افغان برښتینی بچی به د پنجابي سیاست په افغانستان کې نه مني. دا واضح خبره ده. اوس هم هغوی خپل وایي چې سب سے پهلا پاکستان، یعنی اسلام منم نه دین منم نه بل منم تنها پاکستان منم. وایي له ټول نه موږ ته اول د خپل هغه مهمه ده، منافع مهمې دي. نو بنان خبره دی که ده یو د دوی په پاکستان پاک سره هغه وکړي. یو دغه د علما راتګ ده. علما خو دوی په دې رالیږي چې دنیا ته وکړي چې افغانستان کې اسلامي حکومت ده، د موږ هم دغه د علماو لېږلي. دا چې خپله طالبان علما د دنیا نه مني چې طالبانو په طبیعت نه وي. 2 کاله مخکې په اندونیزیا کې ټول ملایان راټول شول، دنیا عالمان فتوا ورکړه وایي انتحاري حرام ده او په افغانستان کې چنازان کې جهاد روان نه ده. خو همدغه ملایان وویل، طالبان وویل چې دا ټول جاسوسان دي. وایي مفتي اعظم د مکې معظمې فتوا عین ورکړله، وایي هغه هم ګناهګار د امریکا ده. بیا امام ماجد نبوي منوره مدینه منوره کې هغه هم داسې خبره وکړه، هغه هم رد کړله. د بنا د هدف زه ګمان نه کوم چې مثلا د علماو خبره څوک مني. اصلي خبره دا ده که دوی رښتیاني سره د په علماو څه پاکستان باید ښه پوځیان راولېږلي وای، هغه کسان چې واقعا په دې هکله باندې فیصله کوي چې پرېکړه کوی شي، او له افغانستان هم باید داسې هغه پالیسي ورته موجوده وای. دا په دې خبر نه کوي چې مثلا پی ټي ایم غږ نه پورته کوي و کله پښتونخوا کې وایي عذاب غږ نه وایي. هغه په موږ څه دولت ته حاکم ته پالیسي دې ووایه چې د ډیورنډ پاک نه څه وایي. پخواني دولتو داسې وکړه، پخواني خو لاړل، خو هغه خاین نه وای خو ته به نه راتلې. هغه د 100 کاله خو خپله ګناهګار وه، د هغه ځان تاریخ مسلاسي کړ، او فساد که او غلا یې که 2 روپۍ څه ورکړې دا کابل ورته تسلیم او غاصبین وه، شیطانان منافقین وه. خو ویره د دغه میلیارډ ډالر راغلله، ویې تښتولې، ځان سره پیسې لاړلې، اوس هم روان دي خبرې مو سره کوي. د رایکس هغه نفرت کړي ملت، هغه خلک نه غواړي. نو ته خو د اسلام په نوم راغلی، د ملا په نوم راغلی، دلته شریعت غواړي تطبیق کړي. نو خپله خاوره، خپل حب الوطن من الایمان ده څنګه کېده جغرافیه دې راخلې که نه راخلې. او کل اما الله خلکو دې اعلان کړي چې ما استقلال واخیسته، ډیورنډ ور پرېښود. خو دا خو معنی داسې په رسمیت ورکول دي چې اوس موږ وایو مجاهدین چې پخوا راغله به موږ اسلام افغانستان آزاد کړو. کوم افغانستان؟ واضح باید په دې هکله باندې تدابیر ونیسي، واضح باید استراتیجي ورکړي یا نړیوالو ته یا د ډیورنډ کرښې راویستل چې په 12 د نومبر د 1893 کې او خیالي تنها هنري مارټین ډیورنډ لاسلیکای د امیر عبدالرحمن خان سند ده. هېڅوک نشي وړاندې کوی. په دا بریټش لبرانیک ته زه څومره وګرځېدم، کتاب مې پې لیکلی، ټول پرې خبر یې. په هندوستان کې چې کله ما درس ویل او ته مې اسناد راویستل، هېڅ شی په پاکستان کې چې کوی خود به دوی راښودلي وای. نو څنګه دا خاوره تاسې اشغالوئ؟ خو دا د انګلیس په زوره دا اشغال کړې ده. نو بنا په دې هکله باندې باید موږ خپله باید واقعیت او داسې هم نه ده. نورو حکومتونو ظاهرشاه په وخت کې په 1940 کال کې لویې جرګې فیصله وکړله، بیا نو 9مې دورې د پارلمان دا تثبیت کړه چې له دې نه مخکې ټولې تړونونه چې سوي وو که عبدالرحمن خان وخت یاد دوی خیالي کړي، حبیب الله خان 1915 یاد کړي، امان الله خان 1921 یاد همداسې سره ټول باطل کړل. په هر صورت باندې باید دې ته موږ دغه یو خبره بله باید سره وکړو په صراحت د ملت رښتیا. پاکستان افغانستان کې دغه 4 کاله دي خو د قوي جاسوسان لري. هغه وخت ګوره داود خان په وخت د فیصله چې په 1901 کال کې نیکسن له سعودي سره وکړه چې باید شوروي له منځه وي، سعودي امتیازات د تیلو د اوپیک او بیا دلته ګلف جي سي سی ودا یې جوړ کړل او د قیمت د تیلو په ډالر کې تشریح کړ چې په 1922 کال کې شوروي جوړه سوې. دا بیا څنګه ړنګ کړو چې په 1991 کال کې د ګورباچوف وخت کې ړنګ کړله. دغه ډلې تپلې د داود خان په وخت کې لاړې پاکستان ته. تاسو وکتل فلمونه چې په سپینه ماڼۍ کې همدغه جهادي رهبران ناست دي، خو جهاد خو یو بیرق یو امیر لري. دا افغانه او اشغانه او داود دی خواته واته دی، دا څه معنا درلودله. بیا همدا خلک راوړه روس سره جنګ، پس همدا روس نه هم مرستې اخیستې، هم جیپ موټر او وسلې ترې اخیستې او له پوتین سره ناست. نو ملت بیا هم تر اوسه پورې ویده ده. دغه اوس هم دغه 40 میلیونه چې هغه نفته راځي، دغه باید پوښتنه وشي دولت ته دغه حساب ورکړه. که ته وایې چې راوځي او خپله بېرته وړي، نه دا صحیح نه ده. ته خو بیا نو عزت او حیثیت د افغانستان باید وساتې.
د حساب معلوم چې ولې تا څنګه تا هم موږ سره جهاد وکړ د مات کم دغه څه بیرته خو پیسې د کې د مراد ته ته احتیاج کې دوی وایي موږ ته یې نه راکوي مارج صاحب وایي امارات ته یې نه ورکوي بلکې بشري مرستې دي دوی خپله تقسیموي حتی امارات د نظارت حق هم نه پرې لري دا نو بیا ته نو صاحب نه نو ته مالک نه نو بیا داسې وایي چې ته واک نه لکه کرځی چې په دوه سره شپږم کال کې راووت وایي زه واک نه لرم خو ته هم ښه راوځو ته زه واک نه لرم ملت وایي چې تا په هېواد کې یو څوک راځي پیسې اچوي بېرته باسي ښه ته څوک شوې نو بیا څنګه ته حاکمیت لرې سل په سل په خپله خاوره کې دا بیا څنګه امکان لري دې ته باید خو سړی باید ډېره زیاته مننه کوم مارج صاحب سلامت شو بېرته تاسو ته زر راګرځم خبره ما پاس وبخښه چې ما لري په افغانستان کې باید اولین کار که موږ رښتیا کوو چې ځان رښتیا استقلالیت لرو د ګاونډیانو ته نه پاکستان دی ټولو که ایران ده که چین ده که روسیه ده که نور که امریکا دي موږ باید خپل استخبارات قوي کړو استخباراتو مسؤل مشر څه ده دغه نه باید د هرې چاودنه کیږي هر څه کیږي دا او بل دې نه باید یو کمیټه جوړه شي دغه چارواکي منځ کې دغه تالیڅټ چې دي دا تثبیت کړي د قانون منګل کې وسپاري چې هغه سپېڅلي پاک چارواکي حداقل وکړي دا وطن خپل بیرته وساتي وژغوري او پرمختګ ورکړي او خپلواکي ورکړي کورم ودان مارج تالیڅټ یارو حکومت کې ستا اته د پاکستان چې هغه ګټو ته کار کوي دغه به له منځه وړل شي ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ څمکنی صاحب یو بله موضوع هم که تاسو په یاد وي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هلته کله چې د پاکستان لومړي وزیر خبرې کولې دوی ویلې چې موږ ته دغه په اثبات ورسېدله چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې دي دوی ویلې چې شته سرپرست حکومت میزباني وکړه موږ یې له دوی سره کېنولو او وربند ترسره شو یعنې دغه خبر دوی داسې کوله چې لکه اسلامي امارت چې په لوی لاس پاکستان ته دغه اسناد ورکړي وي چې بلې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې شته او دوی د دې په خاطر دا کار ترسره کړو چې دغه شخړې او جنګونه او دغه بدبختۍ یو ګاونډي کې له دغه مشکلاتو نه دوی خلاص شي اما دوی یو ډول کوشش د دې کوي چې په شته حکومت باندې اسناد پیدا کړي پوست کې هم یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په چمن کې هغلته د پاکستاني جنرالانو او د سرپرست حکومت د ځینو مشرانو ترمنځ هغلته ناستې ترسره شوي دي او همدا اوس ناسته ده دوی وایي چې د کوشش د دې کوي چې یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روغه جوړه وکړي دغه ډول موارد ستاسو په نظر باندې په کوم نیت ترسره کیږي نیت خو مو د ګاونډي ولیدو چې ته همکاري و کومک ورسره کوي هغه کوشش د دې کوي په تا اسناد جوړ کړي نو یقینا که چیرې موږ دغه د خبرې ماهیت ته وګورو نو همداسې حکم کوي چې د اسنادو د پیدا کېدو مسله ده د ټي ټي پي مسله اول په کونړ باندې چې کله په جمهوري نظام کې توغندي راتوغېدل نو په پټه خوله به راتوغېدل ویل به یې چې هلته ټي ټي پي ده بله نو اوس که چیرې بلې خواته موږ فکر وکړو د جالۍ چې کومه ولګېده په دغه کې اعلان وشو چې موږ یو 3-4% پاتې ده نوره موږ تکمیل کړې ده هغه هم یو کال مخکې دوی ویلی و هغه هم اسلامي امارت چې کله منځته راغلو نو هغوی عکس العمل وښودو چې نوره جالۍ به نه تېروئ بعضې رسنیو کې هسې ویډیوګانې راغلې چې هغه جالۍ راټولیږي بالاخره اسلامي امارت یې راوړي خبره دا ده چې دا ټول هغه څه دي چې زه بیا هم په دې وایم چې بالاخره د داسې یوه شي دپاره زمینه مساعد کیږي چې هغه اسناد جوړونه پکې وي موږ په لوی لاس بعضې کارونه چې وکړو بیا سبا ته بیا د هغه نه انکار هم څوک نشي کولی کنی ټي ټي پي خو اصلا چې د اقدامات کوم کیږي د اوس کې په بانو کې چې کومه د تروریزم ضد یوه اداره یې نیولې ده هلته په هغه کې ډېر زیات شمېر منصوبین یې یرغمل کړي دي نو د یغو خلکو هغه غوښتنه یوه دا وه چې موږ ته به مسؤونه لار چې هغه افغانستان دی موږ افغانستان ته باید لاړ شو د دغې نه مخکې چې کومه پیښه په همدغه بلوچستان کې وشوه هغه ډېره اوږده پیښه وه په چمړۍ باندې نتلي وو همغه وخت کې هم د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو چې د افغانستان او د هندوستان نه د دغو بریدګرو سره اړیکې نیول کېدې نو سوالونه پیدا شول چې ښه مخکې خو که د جمهوریت وخت و خو موږ هم دا فکر کولو چې د جمهوریت او د هند ترمنځ اړیکې وې دا کې شک نه و خو آیا څنګه د اسلامي امارت په وجود کې داسې رقم ته یوه ادعا وشي
مبصرینو هم په دانې ډېرې لویې لویې تبصرې وکړي په دانې خبره دا دی چې موږ او تاسې بيدي وي که د ورورۍ خواخوږۍ مسله وي باید موږ د هر چا سره د هر ګاونډي سره حسن نیت ولرو فرض که د دوی که منځ کې ستونزې وي موږ سره حل کړو لیکن په دا رقم ده چې سبا دپاره سند پیدا کوي لطفا دې ډاډه وشي. ډېره زیاته مننه کوم لوی صاحب په ډېر لنډ ډول سره تاسو نه هم غواړم په دې اړه باندې وپوښتم او دا بحث هم سره راټول کړو ولې په لوی لاس یا آګاهانه یا غیر آګاهانه دې کوشش کوو چې داسې یو ګاونډي ته چې د اوس موږ او تاسو په هغې باندې بحث کوو او هغه د افغانانو سره څه ډول یو وضعیت کوي په لوی لاس اسناد په لاس ورکوو یا هم نړۍ ته دوی بیا دغه اسناد وړاندې کوي چې همدا اوس په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان شته دي او دا دوی کوربتوب کوي او د موږ سره خبرو ته کینی. اول خو دغه خبره چې د تحریک طالبان پاکستان دا دونه ګواښ دنه پاکستان ته ولې تر اوسه پورې دوی هلته چې دا ډله یادوي نو کله عدم تحریک طالبان پاکستان یادوي یعنې لکه نیستي داسې دي او داسې بیا دوی دا دونې خطر بولي چې بیا په افغانستان کې دا روزل کیږي نو زما په فکر باندې دا یو ادعا ده. راځو دې ته چې ولې امارت اسلامي دا کار کوي چې د دوی په مابینځ کې وارې تړون وکړو نو د دې دپاره چې امارت اسلامي د دوی په مابینځ کې تړون کړی ده دا د دې معنا نه ده چې دا خلک دلته په افغانستان کې روزل کیږي دا د دې معنا نه ده چې امارت اسلامي د پاکستان په ضد باندې دا خلک استعمالوي قوي کوي دا د دې معنا نه ده چې هلته په پاکستان کې امارت اسلامي ناامني جوړوي دا خلک خو څه په اسمان کې نه اوسېږي خو دا د پاکستان خلک دي د دوی د یو حصې خلک دي دوی یې پېژني کورونه یې دي هر څه معلوم دي سره نو داسې امارت اسلامي له دوی سره کښېنولي دي په د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا دوی چې مخاردار اچولی ده د څه دپاره یې اچولی ده دا هسې زما په فکر باندې یو بهانه ده. راځو دې ته چې دغه خو به یو بهانه وي زه هم کله کله داسې خبرې اوسي دا اوس بلاول بوټو چې کومه خبره کړې وه چې په افغانستان کې دا ډلې زیاتې سوي دي اوس دا څونه ښکاره رډ بډ درواغ او په افغانستان باندې یو تور لګول دي یا ځینې نورې داسې خبرې چې په افغانستان کې بشري حقوق نقض کیږي هلته په پړو باندې تا لکه حیوانان سره تړلي دي دا خبره یوه مسله نه ده او دلته د حقوق نقض کیږي کوم حقوق نقض د شفاخانو په بامو باندې په سلګونو جسدونه پیدا شول چا یې غږ پورته نه شوی کړی بشري حقوق هم تر پښو لاندې نه شول دا مسله ده نو د بشریت د حقوقو مسله هم دلته نسته دغه د داسې ډلو وجود هم دلته نسته. راځو دلته یوه خبره معارج صاحب مخکې وکړه چې علما د دنیا هغوی یو غونډه وکړه چې په افغانستان کې جهاد ناروا ده د ده په خوله باندې د امریکایانو په خلاف زه وایم چې موږ که حدیثو ته مراجعه وکړو هلته م علما دوه قسمه سوي دي د یو قسم علما و نوم علمای سوء دي یعنې د بد علما خطرناک اوس دغه علما چې دا د افغانستان کې د امریکې تجاوز دا بغیر له فتوای یو آزاد افغان ته دا معلومېدو چې زما په کور کې د امریکایان څه کوي چې راغلي دي په زور باندې دا ناروا و نو زه هم چې د خلکو دغسې خو دلته موږ د علماو تر عنوان لاندې خلک لرل دا د سیاف په نامه باندې شیخ الحدیث یې په ځان باندې ایښی و دا هم یو عالم و د امریکې تر سوري لاندې دلته فتوا یې ورکولې د دین تحریف یې کاوه نو زه وایم چې راسئ دغه داسې علما موږ نه کړو رامخته چې هغه خرڅ سوي د بل د لاس اله او له خپل علمه بده استفاده کوي. راځو دلته یوه خبر لازم بیخي د مارج صاحب وخت بیخي نیسو په ډېرې بښنې سره مارج صاحب یوه دقیقه وخت لرو د بحث سره راټول کړو د حل لارې ته څه ډول کولی شي اسلامي امارت متوجه اوسیږي د پاکستان هغه شومو اهدافو ته چې تاسو مخکې اشاره وکړه یا اقلا په دغه تیرو دریو څلورو لسیزو کې چې دوی په افغانستان کې کومې موخې او اهداف پاللي دي. ګوره دوه خبره تیز کوم چې وخت کم ده یو چې پاکستان همیشه د افغانستان مسله په نړیواله کچه مطرح کیږي یو حتما یو پلاوی رالیږي یو پلاوی غواړي دا نړۍ ته ښیي چې دلته زه یم هغه سیاست چې کوي د ما لخوا یو دوی خپل کمیشن پکې اخلي دا علما ما سره لېږلي دي دوی هدف بل شی ده حتی بنیادي لاره د حل پکار ده چې موږ باید ویلې وای له ضعف نقطو نه به استفاده کړي نو سر د بلوچان ده فورا وس ملاتړ یې وکړه پی ټي ایم که په رښتیا یو ډله غواړي چې ما سره یو کار وکړي په پټه ورسره حمایت وکړه ورسره همدغسې رخنې پکې وکړه سیاست د تحریکه د استخبارات پیږي فور راځي معامله سره کوي دغه وړتیا او دغه شی اوس فلحال موږ نه لرو موږ زیات باید پنجابیان ملامت نه کړو
موږ باید ځان هم ډېر ملامت کړو که ځان ته سیاسون په حکومت کورم ودان سلامت اوسئ. پالیسي د موږ سیاست څه ده دلیل دې ته وایي ته ملت هر شی پټوه نو بیا نه فایده مننه کوم کور د ودان مارج صاحب تاسو دواړو مېلمنو دې کور ودان چې خپلوانو کې مرسته ګډون وکړو قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه تر بیا د خدای په امان.